یعقوب مجاهد وایي کو څوک له افغانستانه څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل کیږي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په یو غږیز کلیپ کې چې دته منسوب دی وایي کو څوک له افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل کیږي. ملي ټلویزیون چې د طالبانو تر واک لاندې خپرونې کوي د یعقوب مجاهد غږیز کلیپ یې خپور کړی دی او لیکلي دي چې دا څرګندونې د یو شمېر قومندانانو او د دفاع وزارت د سرتیرو په یوه غونډه کې کړي دي. یعقوب مجاهد په دې غږیز کلیپ کې ویلي دي چې اوس خو د امیر امر دی اطاعت یې واجب او فرض دی او لازم دی. کو څوک له افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل کیږي. د یعقوب مجاهد پان کله چې امیر مجاهدین له جنگ کولو منع کړي او بیا هم هغه مجاهد جنگ ته ځي دا جنگ صرف جنگ دی جهاد نه دی. له امیر څخه مراد د طالبانو مشر هبات الله اخونزاده او د مجاهدینو مطلب د دې ډلې جنګیالي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستان ادعا کړې ده چې افغان وګړي په دې هیواد کې په وروستیو ترسره شوي بریدونو کې لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دې هیواد د بلوچستان ایالات په ژوب سیمه کې د تیرې میاشتې د برید 3 تنه بریدګر د افغانستان د کندهار ولایت وو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او د تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له عملتیا مننه چې مونږ څارئ.